محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ یقینا په جنت کې و بازار لګي د جنتیانو لپاره هغه بداسي بازار نوی لګا د دنیا په شکل باندې چې هغه کې فریب او دوکا او اخیستل او خرڅول وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې جنتیانا بازار تلاشي په دوی باندې رب العالمین یو شمال راولېږي دا غوي مخونه او دا رنگ جامې و کله چې په دې باد او شمال باندې ولګي فیزدادون حسنا وجمالا د دې جنتیانو حسن او جمال بدو چن کی فیرجعون الى اهلهم کله چې دوی خپل بیبیانو ته واپس شي نو د دوی حسن او جمال بدو چن سوی وي فیقول لهم اهلهم دوی ته خپل بیبیانی وای والله لقد ازددتم بعدا حسنا وجمالا ورب العالمین من قسم استاسو حسن و جمال دو چن شویدا جنتیان به مرتوی فیقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رب العالمین من قسم بیبیان استاسو حسن دو چن شویدا رب العالمین د جنتیانو د پاره داسې خوشالیانه تیاری کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا دخل اهل الجنه کله چې جنتیان جنت ته داخل شي قال الله تبارك وتعالى رب العالمین ورته وای تريدون شيئا نريدكم وغواړي جنتیانو څه خواهش وي فیقولون پس جنتیان به ورته وای اے رب العالمین تا په خپل نعمتونو زمونږ مخونه سپین کړل او موږ د جنت ته داخل کو جهنم نه د نجات راک بیا رب العالمین جنتیانو تخپل دیدار وکي فیکشف الحجاب رب العالمین بخپل دیدار ورته وکي دا بداس نعمت وی چې د ټولو نعمتونو خوندونه بهیر کړی نو رب العالمین جنتیانو تخپل دیدار په جنت کې خیر رب العالمین دې مونږ ته نصیب کړي اللهم اجعلنا ممن يرثون الفردوس الاعلى رب العالمین من وارثان د جنت الفردوس اعلی نصیب کې مونږ ته وارزقنا النعيم والملك كبيرا او مونږ ته نعمت نعمتونه را نصیب کړي او بادشاہي د جنت ورضوانك ورؤية وجهك الكريم رب لا يزال من تستعد دار وستار زارا نصيبك أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم